او که چا په ما ثبوت پیش کا چې د ویلي چې د به بیان کوم او دونه پیسې ولا راکې او بیان کوم او دونه پیسې غواړم او ګنې نه کوم نو ما سره یې مخامخ کې دروغ بار څوک وي خو ما سره به یې مخامخ کې خلکو زما په نوم باندې دا راغواړي او بعضې خلک ورې یو بله خبره هم کوي هم زه دلته وضاحت کوم دا چې د یو پروګرام له ځم چاله نو وی شیخ صاحب دونه پیسې غواړي ولا راکې دونه زره غواړي دومره قسم دی چې دا دروغ زه راته قسم خورم چې دا دروغ وایي نه موږ د چا نه پیسې غواړو نه م چاته ویلي دي نه م د دې خبرو څوک جنټان شته د دې نه ځان هوښیار ساتی یو پروګرام ته لاړ شو ګاډي بوځو که چا د ګاډي کرایي ورکړه خدای دې ورسره خوږي که ور یې نه م کړه زه پرې خوشحاله یم هېڅ خبره نشته موږ مقصد د خدای رضا ده یو ځای کې که چا څه هدیه راکړه خدای دې خوشحاله کرایه م نه کړه پروا نشته قسم دې ګورې دا یې زه دلته ناست یم او د خدای نوم پرې کوه باید داسې مدرسې وي زه بیان پکې وکړم چنده ولا وغواړم غریبانان ما له پیسې راکوي هدیه راکوي زه واپس ورکړم بیم دا مدرسه کې ولګوړم مې پرې خفه شي روزي خو د خدای په لاس کې ده نو دا څوک چې دا پروپیګنډه کوي مخالفین کوي نو بیا زمونږ بعضې خلک هم ته غلط مقصد وایي مخالفین خوار سوی به مونږ خو د کفر فتوی هم خلک لګي او قسم قسم کوي نو دې پیسې غواړي ولا راکې او د دونه پیسې غواړي زه ګورې د دې ځای نه اعلان کوم په دې اعلان کوم چې زه د پیسو دپاره اګر چې په درسونو پیسې اخیستل جایز دي او بلکې علمو دا فتوا ورکړې ده چې په وعظ او نصیحت هم پیسې اخیستل جایز دي خو نه زه په وعظ او نصیحت د خدای د رضا دپاره کوم نه مې چاته ویلي دي چې ما له پیسې راغونډې کړې نه مې چاته ویلي دي که دونه پیسې راکړې تقریر کوم که نه کوم نه مې اوسه پورې دا زما پروګرام نه دی زما د الله د رضا دپاره غرض دی دوستان مې شته هغوی سره کله ګپ شپ په خپله ذاتي لګوم هغه جدا مسله ده لیکن ما اوسه پورې دا ګناه ده ګورې که زما په نوم څوک هم پیسې راغونډوي د ماشومانو نه د حفظ یا د ناظرې یا د بل یا بل چې دونه پیسې راکړې او شیخ صاحب له ورکو او یا هغه غواړي دونه دا جرم دی ګناه ده زه نه غواړم بالکل دا ناجایز دي زه دا خبره واضح کوم او کلو د دې خبره اعلان کوم او که چا په ما ثبوت پیش کا چې د ویلي چې زه به بیان کوم او دونه پیسې ولا راکې او بیان کوم او دونه پیسې غواړم او ګنې نه کوم نو ما سره یې مخامخ کې دروغ بار څوک وي خو ما سره به یې مخامخ کې د الله د رضا دپاره زه خپلو طالبانو ته په غټو غټو جلسو دستاربندونو باندې د الله د رضا دپاره زه خپلو طالبانو ته په غټو غټو جلسو دستاربندونو باندې به دستاربندۍ کې اعلان کوم چې بچې خدمت د الله د رضا دپاره کوئ که څوک څه هدیه درکوي تحفه درکوي اخلی خو غواړی ما مې بذات او مې د بل چا په واسطه باندې مقصد د خدای رضا ګرځوی روزي د الله په لاس کې نو دا دویمه یو خبره به زه وکړم په دې سټوډیو کې هسې م راغلی نو زه به دا خبره وکړم چې زما په نوم بعضې خلک چندې غواړي دا ما مخکې م شیر کړی او څه وکړم څوک نشي ثابتولی الحمدلله چې ما چاته ویلي چې ما له چنده وغواړئ څوک نشي ثابتولی زما خپله مدرسه سره نشته زه په دارالعلوم جامع نعمانیه کې درس کوم که څوک چنده رالیږي فورا یې په مدرسه کې داخلوم یا د مدرسې اکاونټ ورکوم او په جامع حقانیه کې درس کوم چې څوک هم رابطه کوي زه یم دارالعلوم سره په خپله رابطه کوئ د هغې اکاونټ نمبر یې شته هغې له لیږئ نو یو خو زما خپله ذاتي مدرسه نشته ډېر خلک چندې غواړي چې د هغه ذاتي مدرسه ده او دروغ وایي خلکو نه چندې زما په نوم بلکې د مخکې ورځو کې څوک ګرځېدل په دې پبو کې ما ته امین وی او موږ هغې له ډوډۍ کوو پیسې راغونډولې زما دپاره یا خدایه پاکه زه ډوډۍ ته محتاج یم ما له خدای راکوي خپل کور کې دوستان مې شته پروګرام ته چې ته لاړ شو هغوی راباندې خوري نو ضرورت سره دا